پاکه چې تاسو الو او جاو دا د بېروزګارو دفتر رژیم نو سړیه ما خو دوه مزدوران درلېږلي وو که نه بل هم پکار دی صحیح ده دا دا اوبشي سړیه ده خو د ما له پیس غم کوی ګورې ښه صحیح ده سلام علیکم وانا بخير يا خدي ظالمة ده خلو السلو هذا ايش خبر شي زمان ياوا كان او ده اغين ياوا يا اغين ياوا هو كانت ياوا ودي شكله صورت كده سكر على جرح يا خدي بديروانا خلش لقرا بريماسا نسيشو كان مسلمان وزم مسلمان نقص ما تغير ترى خير وانا بس استاش عندي وانا ذكر هذا مخكي ويا سنجي الحمد لله خيمه يا لك كمزور يا اخوي ما بيمار خارج كذا شكاروكا تجي سنه غريب بس قهوه بروزگار دفتر دي انت ذكر دي كان روزگار کې نشته نه سره پیسې جیب کې شته نو څوک روزگار راکې نو ما دلته براشم که چا روزگار راکو هغه به تعالی پیسم درکم ما چا سره ور نوکر کا نوکر کوم کوم خو په یو شرط دا دوه چې قوم دې قوم خو نشته بس ها ولې چې قوم دې نشته مستخبه کارم نجي داسې قوم مې یو شته هغه به تا ته وښیه کنه دا زمان نیکه کې راځي یاره په ایمان چې د سړي زوی ستا قوم هم شته او کار دې جوړېږي ته دا غم مه کوه ښه خدای دې وایي چې کار څه کولی شي یاره جره څه کار کولی شم ګاډي انځلی شم څوکیداري کولی شم چمن چې کوم دی په برش باندې ښه پاکولی شم په مشین یې وایلی شم حتی دا چې مالشتوب راځي ښه ټیټ پالشي مې یم ښځه بس داسې کار وکړه د خیر چې زه به رنګ درکړم خپل نمبر ماته پرېږده او انشاءالله داسې ځای کې به یې نوکر کړم چې دوا به یعنې چې یقین مې نه راځي ته خلکو په روزګار باندې کې زه یم که ته بې روزګار راځه که نه یعنې نو یو بټ بدلی وکړم زه به جوړ کړم او ته به نینې راغورځې خدای دې په قهر اخته کا ته نوکرۍ راغلي او کوما پورې خندان نه چې خندانه نه یم راغلی چې الله یې د خندانه ته وساتي ځه پاسه زما او ځه نو کله به رنګ نمبر راکړه شه نمبر ولیکه زه به ولیکم دغه نمبر بس یو کریم دې راغلی که نه نو په تا به زه ناکوبه وکړم ته څه ګوره غریب خلک دي د اول بیا کار روزګار دی اوس کار روزګار راشي بیا به خنداګانې کوي نو دې خولې ته او ګرما څخه بینم ته خو څوک هم ځه ای بچو لږ زور را لکوې که نه کرم خان بابا زور خو رالکه وه خو دا د شی رانه جوړ شوی دی چې په هغه توت کې هغه و چې توری نه راځوړم نه هغه شان شوي نو څوک په تا زور لګي نه بابا زور کوه بچي زور دله کوي که نن نه سبا به دله ښکلې واده دله به وکړم واده به درنه خو چې پیسې وګټې او مال راوړې سلام علیکم وعلیکم السلام درس کې زور کوي به دغه شان زورونه کوي ښه ولې زورونه به کوو نو ولې دا یوازې زموږ نه کوي ستا پکې څه نشته نه نه زما خو د درخانې یو نوم دی زه خو زورونه مرونه نشم کولی ځان کس پس وګورئ دا زما راوس کا یا دغه شاته چې ولاړ ده ته ووایه کاکاجي داسې کار به وکړو چې دا به چټروني کې دواړه راونغاړو او سین کې به یې پرېږدو د میانو خوا پې ښه ورځ راشي که نه چپچا دا مینه تاسو دومره خوارې ضایع کړي اوس هم میانو ته چې نو نومونه پشکري کې نه راځي طوفان خان سمندر خان دریاب خان سیلاب خان بچي دا څه وایي خان بابا څه نه وایي قرنې کې سم نه وي خبره داسې ده چې سپکه خبره موږ ګوره خانان یو نو چې دا اوس موږ اوبو ته وغورځو میانې وخوري نه خلک به څه وایي تاسو خو ما ته ډېر سپک راته ښکارې داسې کار دی ما د یو ملګري وي چې تاسو نن سبا سم خانان شوي او خانانو له خامخا د یو نوکر ضرورت دی وي دغلته دفتر دی او وي داسې نوکران پکې راځي مړه وي چې ټول کار بدله کوي ځای بدله جارو کوي سارو ته بدله کوي یا اچي موټر بدله چلي ځای مړه بس هر یو کار الونډر دی کاکاجي نو دې هېڅ هم نه کوي چې خدا دوه خمټاګانې دې ساتي په بیله یې زور کوي به ډېر چلي نه بېغمه ورې نیکه څه وایي بچي داسې کار وکړه که نه د دې نه دا دوه برې ته وباسه ته نو په ګډو وډم ساتي زه دا نه یم مزغو یم کار پرې قرنې کو چې برې ترې رانه وویسته نو بیا خو زما خاني ختمه شوه
خزر اولو نه زنا چل نیکه کاشي غوټیتا چیتا ګوره غوټیتا نو خدای دې به خو باسي هلا بدونه هلا هلا لا اوسپرال البيريان البيرال روجي سي فخر نه دی بریمم سته بوزو او چند پکو جرا پکار خورا خو خیر کام قبیله من بیا شربی خزر از شاده در تو شاده ودا وای وای زبردست ساس بدمعشی سره لګی کنه بریته تو ګوره شاده ور بس خو زبردست کو په ما رواني نو سکه ټټا خو راګه دې پکې راغلی خلکو له بسر سره خرابې خورا په کار بس هلا پاسه ولا هجن ولي وای مزدورین دلو په نوس نه لګي شاري مزدور كده تعال نو ما اللي خليت بلوغا زاد تل مالك توبه خو ته ودا ټول د قیامت الامیر وردا سه کاری ته ټول مر د پیلي په کې کار کوي بزايد كتلي يا جل كدو تندي نو خو زه ایسی ته ناسم ځکه ځکه کدو دا ما او دا د کتل ته ټول مر دی شګل چال کړی دا على كي بل سريا خبرك وا انا دا مزدور هم ته نه نه کیږي ټټ پټ مګو ګوستي چندم هذا خبري مكابي خدمت واي خدمت یا بیروزګار د پلانونه نو دې کنه نو ته بیروزګار نه خپل کار باندې چمېږي پرې دمنا چانا خود په نام کېنا وای ډېران جوړ سلی د تمبو ډانګیا د دیک سمسه یا ګګته کوګوګا خبري سره ډېر چینار لختي انا دا چانا تګوي تاګو ګنه اوسې اوس کړه یا راګه ما پرې ته ما چې سبا کړ واره ته درشه استاپی نم سوځېدلې تا کې بچو ځان ته وګوره ما نو سړی ګور ځان سره ولا کړه ټول سوځېدلې ته وې ځان ته وګوره دې کړه غتل نیږي ته په سوله باندې چې لمبم نه ته ولا دا لم نسبك ځان سره بولا اسې خو پکې ګما د تورې ته په دې کوسه دې به کړه نو ته به حق کوي یا تقاری به ولې نو ته ولې کوي نو ایکسپریشن دې په مخ داسې چې نه ښکارې کنه چې دوی د دې افسر ګوټ یې ردی مالک یو څوک افسر نه ښکاري خبره ده پیسې ده خزا موږ یې زموږ نومونو توپان او سیلاب په کې ګرانه مو مړه موږ په سبا ډېر زر سر تکلیف انو به فریز کېږي اور سایلنت پلیز لکه کول ډاون شم اوس وای دا ته وای کنه موږ سره به سړي دولت دې شکر د الله اړ یو نعمت خانان یو سپک د خونی موټه کې چې کا خیر ته غواړي خیر دې زمون ډېر تیز زمونږ دا بلډ فیش زر سر تکلیف اور سایلنت پلیز لوخه پښوند راځولې پریمې خبره ته کوم اسی خبره کېږم خانان یې خو خو یې ډېر سپک دې راته ښکاري نو بس پیسې سړي راشي نو لکه راځوري سبا او دا ورکو خو ګوري بلکو چې راځي کنه او زما خلک دا خبره پرې ده یره موږ یو مستو پکار دی چې الونډي چې هر قسمه کار کولی شي بس ته به غمشه درس راکا 20 راکا او زیات پتره خبره زه خپکی کوم نه دیم دا کې چې نو سره راشي نو څنګه پکاره بکار غوري خو سما خو زوا د کار بازار په پیوانه دي ته خو زره نه ښکاري کنه خدای دې خسرې سیمه دایسه دلمو جامې سره خای یس ولې دې رمه دار کول رمه دایسه خدام یې واره ما دې ټیم ولا دې راو کړم ما غوسه وایو زه تا کوه هغه وایي غوسه خو بکې دا به دا پرې دا موضوع به موږ ته کله راولي سبب راځي کوي دا خبره شي ګوري چې شریف غل ملک ها ته هم کوسه یا ته هم خزا ټیک بازار راځه پاسه او دې رایم دا غره لا کې چې کوم هاوی د انجن بابونه هغه کله وای دا کول نه یاره توپان خان واقعي د توپان خان دی چې داسې ظالم تیترانې ساتلي دي چې څه انډې منډې ولا چې یو که نه صرف وربشم خلاصه که ساګې مګې اچوی تیترانو داسې دي چمسا خدای نیکبخت ته څه ګټې وډوې خلک انسانان یې والله د انسان په جامه کې تیتر وختې همه داسې کار زه نوکران راغلی یم که نه هغه توپان خان او سمندر خان تر آواز کوي راغی د بېروزګاره دفتر نه چې نوکري د نن نه شروع کړو وایم ګټې وډې مه وایه دا توپان خان او دا سمندر خان نو چې دا توپان خان دی او ته سمندر خان یې که نه نو په دې نوکری د شلقو لګي اډو کوم یې ده لکه خبره وره نوکر دی نوکر نوکر دی
سلام علیکم. وعلیکم السلام. یم دغه طوفان خان زه تاسو زه راوستم او دفتر ته چې کوم دي تاسو اعلانونه ما پسې کول نه نه مونږ خو خیرات زکات ختم کړی زکات خو لا اوس ټیم نه دی نو ته د خیر مال ښکارم نو ستا دې مخ دې جوسې نه پته لګي چې خیر مارې نو ته د کوم انګل نه چې کوم خان ښکاري و ته مونږ پټري خانان یو ته ورته وګوره زمونږ سټایل ته وګوره زمونږ اکشن ته وګوره دې څه وایي یم دا سر کې لږ بل ځای کې لږ ډېرې ښې پیسې به وګټې هلکه څه نه راغلی دی خواشه ته دا توره شپېلې هم نینې دا توره شپېلې وینم خو په کنداغ کې لا بنده ده وایه څه خدمت راته وایه دې ښکار دی که نه د طوفان خان هغه حجره راته وښایه دلته هغه دوست تران ناستې ما ته ووایي طوفان خان چې کوم دی وایي زه یم په خوله لاس کې د خدای دی بیخ بنیاد وباسه دا یو مې قر نیکه دی او یو مې بر نیکه دی نو چې هغه قره نیا به دې څه کوه هغه بره نیا به دې لا څنګه وه وایي راشه دې خوا ته پوره قصه کوم من هسې اکاکاجي خو مې نشته دا څه چلو دا دې قصه وکړه کېنه دا توپان راغلی و ستاسو په علاقه زموږ په علاقه ښه توپان راغلی و یاره او د مور نه دقه په سیزنۍ کې ځانګېده را ماشوم نه دی ماشوم څوک و خو دغه قر نیکه مې و ها یاره بس एकदम کلی او دا خواګانې مکس شوې او شپه راوغه موټې منډه کړې کوټې ته او په دغه غونډه شپه ګلې وورېده وای مړه داسې بوګنېده د خدای ظالمه زر به دې څه خوږم خو نی خوږم ځه هلکه یې بدلی به چې کوم دی مړه بس هغه څپیاکه جوړه کړې وه چې هغه باران پوه شي داسې که چې بیا بیخي را ټولو به دقه شي ته جوړ شو تیاره مشوانۍ ته جوړه شوه یاره نو بدلې بیا واده وکړو ها تاسو څه ګډې وډې وایه نه جي نه 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 ستا صفت پټه کومه ستا هغه قصه مې وده هغه دې دغه نو واده وکړو د هغې نه پس نو واده یې ولې څنګه ورکړه خبرې چا سره یې واده وکړو چا سره یو شو د هغې نوم وسیلې ایکا دا څه سوې د خدای نیکبخته د خپل نیکه بېعزتي یې نوکر ته کې غلی شه عزتي حکومت شجره بیانوي دغه نوکر خو نه ما ته به شجره ویني بیا به نوکري کوم ها نو سیلې چې راواده کړه نو بیا نو سیلې او توپان یو ځای شو ها نو بیا چې سیلې او توپان یو ځای شو د هغې نه سمندر راووته خو دا سمندر دا ستا پلار دی او د سمندر نه بیا دریاب ووته دریاب خان دې غوړه چا ها لکه دا هغه دریاب دی د ویښتونو خو چیلې ښکاري نو بیا په قهر او په غضب اخته که ته موږ له شناختي کارډونه جوړه که نوکرۍ له راغلې یعنې ته اوس ښه شي دی نو بیا نو یاره به بیا دریاب نه سیلاب راووته ها سیلاب ترې نو ووت دا ټول چې میک شو نو اور اوبه یو ځای شو نو دا تو اساسا نو سیکړ وسی هغه دغه راته وښیه مطلب نالې داسې لختي مختي دا چې کوم دی کندې کوڅې یاره هغه کورونو کې آباد دي هغه مونږ حجره کې نن سبا نه پرېږدو که یو ځای شي نو دې نه یو ګلوز جوړ شي بیا مې جیل شي جی بس داسې واحد خانه دا مې شو ډېر ګډوډ نومونه مې خو دا نوکري دی الله دې اوس خیر کړي نو داسې کار وکړه یو شان د ده دا ډوکي نه دي دا په اکسیډنټ کې اکثر یو ځل جنګېدلي مو که نه نو دا بس یو شان به درد داسې کېږي م ته ورته وګوره زور والا وکړم دلم زور شروع کا اچھا بچي مالو لګ دور اله دننه دی دننه دی دی دننه دی ادې هم ځان سره بوزه دا ولم بار ها دا ستا پلار دا زما پیار کارخانه یو ده یو بې دا دا شابه شابه اوس راته د کار سړی میلو شو ښه نه د خدای مسلمانه د نوکر داسې ته خو ته غونډه بېعزتي د ځانو بېعزتي مې ورې وکړه بای راغلم ورته هیله صفتې وکړې چې دا نور لکه مونږ وورې بیو که نه د خدای ظالمه خان بابا خو ورته دونه سپک د باد بنړی کړه زه خیر دی زه راځه اے بچي راشه لګ دور را لوکا رالم طوفان خان داسې زور ته لوکم که نه چې د هډوکو نه د غونډه ستوماني وباسم ښه دا اوس ګوره دا چې کوم تیل دي که نه دا د کوپرې تیل دي هملا لکه داسې که اوړه زه د زور وکړم که نه نو انشاءالله د دې نه پس نه ځي مه کوه صبر 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 دا وګوره اوس که د ټک دې واورېده او بچي صبر بس اے بچي راشه کې زور ته نه کوم که ها نو طوفان خان دا چې کله ته اله کاډو کې زړه ماتو اوس ګوره ښه اله کاډو کې زړه ماتو ډاټو نو داسې کار دی او خفه شي دا قلبي کړي داسې کمزور سنجې پیپې دې غر کو تباکه کو بل پیپ چې ولو نو به دقه ټول هوا به ټیوټي نو زه خفه شي خان بابا داسې کار دی چې ور به شمه ستا هغه زوی له به زور کړم هغه هم کمزوری دی که نه خو بچي زه لاړ شه ځه ډېر مچ لږ د باندې وګرځم نه نه اوس پټه باشي څه کې
دا ایران دا پلار ټول تشي پټ دي او ته به کله خپل دې کله به سکه او کله به سکه دا خو زموږ قیمتي ورثه ده خاله ورثه داسې یاره خفه نه شي ما ول صرف زور کوم هغه سنجې پیپ چې کوم دی وشلېده لیتنې ترې وګوره څه نه یو بل پیپ پورې ولې وایو نو بس څه به هغه پرې د وشر مصري ونیکې کو دا څه وي داسې کار کوم چې هغه بوټي ته وباچوم دې خو ته خیال کوه کنه ترې خپل مشران درو دا اوس څه دي نو تارا اوس ته پسا دی الکین ولې اوس ماته وې خزه ته کم مکه خار واره ز پیښو دا نو کار پیښ ها راځه کاکا دی ور پکم پټو پولو باندې ګډي ټول پولو نه سپیډار وال آرام کې نه چتم نه ګرځي اگر ته چته بل وړګي ته کوي اوس پراشي کنه اره کراشه دې نکلا لرم را زور کا نیکه دا خو را لګې مې دا بوټي وکړه سپیو کا لارو غلام نیم را واستې غوړې ښا Ayo tiu pakau po. تلک دې خواراشه چاته وې دې خواراشه Iba ka siapa? هلته وته خان بابا وبکه ها ته څو کوم وبکوم کوم لګیانم کار نه کوم Eh bace. ها او وبکوم تلې خواراشه یاره یو کس خبر کې ما کنفیوز کاوه چې ما کار نه کوي دا راټو نو کوي خو زمون پلای نه نو خدای نو کړای راوسم که غلامه لري راوستې ما اوس تیو شوندم دیږي absolutely not ولا دا خو انګلیش هم وایي ولی ها شکر الحمدلله سبا عمران خان سپورټر مته وی بدل حکم الله والله خو چې ګورو شرم کانې شو absolutely not absolutely not دا څه چکم شروع کړی نو کس سره دونه پری خبرې مکه خاني نو خانان دا شي دا تیرانو دا باکو کلی ساتلی خو دې په لینده باندې غر نه خو واړو لسمه خوته وا نو خان پلان دی او دا زما مشران دي سبه ستاره خرم راته نشته راجوریم د خرم راته نه او خر ته وګدا سي ورکړي دا خانان دي شکل پسې مزه پیسې را وسره خانان دي ته وګوره دې خپې ته دا خپې دې کده موګي ټکوالي دي نه ایوه ښه لکه ته دا شیطان دی. او زه بس خیر نیکو خپه کېږم خیر وګوره کنه کمزوري دي دماغ کار نه کوي او تو سره نه لګي دې سم کدا چې نه کماو کنه نو په دې کې کې چې په بمبه کې مینه خربوزه مخیا ته دې خو ما ته وښه ته دوی دې نسمونو دې تو تا ګوره په پټوګونو کې هغه ته مګوره دا څونه خل پل چې تا ښکاري کنه دوی غړغړ کې دا دونی اجي دا جنو خوشته خدای زکارو کنه تیتی سره کنه په بازار کې ودرا دا غنه مزه ته دی را غونډه ته ګوره باندې رقم کی هغه د خدای نه بس ته ما په چې وخت یې خدمه ځان درې کتلې دي خیر په ما کې څه چل دی ها نیمه ټن خاطه کم ته شي توقي خربوزه هذا کار کوم ډېر وخت کې دی خواراشه یاره Yo farasha bace. دا څه نوکر مړو ته ځګه مالک پسې ورده ما عین غیر نه لري هغه مالک مړ سنو چې دا ما بسنو سره د ترې سوي د کپړو په باره کې وته وایا خله دی ګونګه شتا ته وایم Ya bace mata gua ya kana. دا شکار دي کنه چې دا شکار وکي جما شر واسکټ تیاسم کنه سور براله کمیس والی او زر براله پتوک نو خو خاینات یو سره یو ډوکونه ډولم والو بیا لارو کې ګرځي او یا پښمنی له په خلک را پاسه ولې ته دا دم کارم کو نو دا تا چې سو وینو دغه خو وینو ما شوق ته تاسو چې زما خلک څه دا کار کو 200 روپیا را کا غرمه بسوګي مزه کم دی پاو کباب او نه نو دا بینک ته ځخ کاری نو تاسو یا زمونږ نکړه کنه د سره شته کنه دی ګراشه دی ګراشه دی ګراشه دلته کینا کینا وړي دلته کینا اوکې کینا نو غریب سړی اسمان باندې جوړ دلته کینا اوکې کینا کټ وګړه کینا کیو کباب بخورم ارسه بخوري کینا دا څه کارو کوي هغه بیگانه روچ پاتې شي ورکه والا اسیم دا ډیش اوکا مالش شابه دا دې کار شابه اوکا خدای کو دون نه دي دا خانان ما په جون کې نو دي بچ پیسې سړي له راشي نو بس بیا خو نخري کې شاو دې په زور کا د خان بابا سوي د خبره ترې خان بابا ته څه ورګه سبا وکړه اته استاد اخبي خو شانتي دي غا پرکېږه ما نشته شکر چې بنشه بس خبره توسه Ya bace. ها Male yo carton wala kan nosia. بالکل اسی موقع کې خپکیږه ما خو داسې بخکار لکه په پتنګ کې چتوله واچي او برا پاوا کې روان نه مړه به کارو کا د جوار په پټي کې ودا وکړه داس کارغان په شړې خاطر ما ته تو وای ته زموږ قبیله نه د جنا خدای مې تاسو ورنم نو ساتي قبیله له اوسه منځ و دې کتل چې مار دې دا نسمن خلک نه دوی سره بډیر پرکېږي نه کله چې نسمن سره پرشي په خارانو بیا خپېږ دي Atam da da pase. دا بلا شمه کنه ګاډي به وینځم ورشه پسه او هغه د میخونو سوټي مغور دا او ډیر غټې کما ښه خېټه اوس په مېری یو ځای شوي دي یاره خو
یا خانان ته ګوره څنګه د وختو ګاډي ساتلي دي چې ته نوی ماډل یې را نه وستو چې اټومیټک پکې کېنه او یو غور ته تیر کړي دا به سټارټ نو چې سټارټېږي نو ته وایي چې ټرکټر مې سټارټ کړو دا د کار نه دی ښه چې څنګه ډومبې راغې نو تا ورسره ګپ پرې کړو کوماله شیلان یا قسم نور راکړي چې دا به نه روباسې ګینوس مې راوښکله څنګه ونیو هلکه چې پاک یې کړم یاره دې له ګوتې موړه لکه ګوتې موړ یو خبره ده کوم دا راته ووایه که نه چې دا خو مونږ ټوله یو قبیلې یو که نه ستا د زړه نه پکې کوم یو کس ډېر نږدې دی تاسو کې هاو یاره جی نشمیل تاسو کم دي خانانی او منګه غریبانانی اوس کتا یادونو دی خپه کی کو دی یادون دی خپه نه پکې الګا نه پکې یو پکې یاد کړه نه جی نشمیل جی مې یو پکې یاد کړه خیر دی دا خزه وکړو بس ما ته نه وګوره زره ته ګرانې ما یاره جی نشمیل ما ته نه وګوره نشمیل جی ما ته نه وګوره تا ته خو نه ګوري مړه اوس په اخر کې مې سویو ترا تګرانی نشمیل جی تاسو خو توپان خانې جی ما ته پتا ده ته چې لیک نږدې وه بیا هم نشمیل پسه ودرګه او داسې کار وکړه ورګه یو کار وکړه د درم شرمېږي دنم شرمېږي دنم شرمېږي غمانم شرمېږي اره قربانۍ کار وکړه خو مخ واړه او چې کوم حصه ستا خوښي کوم کس مثال له خوښي دا غنو مله ځه مه شرمېږه مخ واړه او بس قرنې کلي شوه ته اوس ځه هغه قربانۍ کار وکړه زموږ مخونه اړولي اسی یو خبره تا کومه د خنجر په ځامن کې کوم د سړی زوی